محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. صدق الله العلي العظيم. دا چې وسمه تلاوت کړه د آیتونه د سورة النساء د 104 څخه تر 108 پورې تلاوت شو. د دې دغه اول آیات چې دی چې د برر پر رکوع باندې دریږي دغه ربط کما قبل سره دادي په ما قبل کې اصلا مضمون چې و د جهاد روان د جهاد په مناسبت باندې هجرت ورسره ذکر شو چې هجرت ګرد عمر د جهاد پیلامه د هغه مقدمه د ګرد عمر چې جهاد کیږي مخکې هجرت غواړي اکثر او بیشتر دغه شي خپل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد شروع کاوه تر هجرت مخه جهاد نه دی کړی جر لسکاله په مکه کې د کفارو مظالم د وزغمبل لاس یې چاته نه دی ورچولی چې هجرت وسو مدینه ته ولاړه مرکز الته جوړ سو قاعده جوړ سول دا غزا څنګه بیا جهاد را شروع سو. نو اصلا ذکر د جهاد روانو هجرت په توفیل کې ذکر سو سره اگر چې هجرت هم فرض په هغه وخت د دې په مناسبت بیا د غره کم د سفر مسله را بر د سفر ذکر سو دغه جهاد او هجرت په خاطر باندې بیا او بیره براتله سولات خوب سي ذکر سو. نو خبر اصلا په جهاد کې و د نور شان د جهاد په مناسبت ذکر سي و بیرته اوس خبره و جهاد ترا ګرځي. الله عز وجل وایي چې دا جهاد چې موږ یې د هغه فرضیات کې جلا مسله ده و خلکو ته وایي چې څه به نه کوي په جهاد کې دا څه ورته فرمایي اگر چې دغه آیات چې اوس موږ وایي د تعلق اصلي د او غزا سره دی غزوه حمراء الاسد ورته وایي. حمراء الاسد یو ځای دی د مدینه څخه د 8 میل لري دی د مکې پر خوا باندې چې د احد غزا خلاص شول. په احد کې چې د مؤمنانو ته غټه صدمه ورسېدل د اویانه پر شاوخوا شهیدان ورته ورسېدل د نور چې زخمیان و د کفارو لشکر د قریش چې مکې ته روانو چې د مکې خواته نږدې سو برای بیرته سوچ وای چې دا اوس موږ څنګه کار وکړو نیمګړی کار سره زخمیان وکړه د غیب پرېښول خو سوره غلی وایګر صاحب مری شک شوی وکسه اخلاص درځي چې بیرته ولاړ دا خبره و نبی علی السلام تر ورسېدل چې کفار بیرته داسې عود کوي راځي په مدینه حمله کوي چې دا به بیا موږ جنگ کوو چې جوړان سي وسلاجه به زخمیان دي درځي چې کار وخلاص. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اصحاب ته راوځي درځي بیا نو د دې خو هغه زخمونه پټي و دروسه پورې خو میاشت نه کېدل چې دا کیسه شروع اصحابو کې په چاو چا کې دا و چې منه تزما زخم ته وګرب شامه ماته د لاس ماته طبيعت څنګه ته ما بیا هغه جنگونه خو دې سیمنه وش بابا ماشين دی ما زما شپر کښکار خلاص فلسطینی جنگ تور او په چاکو په خنجر او په
په زور په دغه رقم جنگونه اچا چې زور غوښتي نو چا په زړه کې څه سستی کول چې کېږي چې زه نه وای تللی نو دغه آیت کریمه هلته نازل شو چې سستی مه کوئ اگر چې نبي علیه صلات وسلام چې کوم اصحاب راوغوښته پیغمبر که هېڅ څوک نه زه یوازې ځم اصحاب را مجبور شو چې پیغمبر زه یوازې ځم باره کې زخم کې پښې تړلې وي کې لاسونه تړلې وي کې سر تړلی و نو ورسره روان شوه حمراء الاسد ځای ته چې را رسېدلو کفارو ته آل ورسېدی چې درپسې را روان دي او خورا غټه تیاري یې نیولې ده پر هغه مخ پسې وتښتېده ولاړل جنګ نه وسو نو د دغه نوم غزوه حمراء الاسد ځکه ورته چې در دغه ځای پورې نبي علیه صلات وسلام دی راله دا هلته بیا یو قافله تېرېدلې هغې دلې واړول بره سودا شروع سو خرید فروخت شروع سو ډېرې ګټې وسولې هغه ګټې چې دوی دلته وکړې هغه نبي علیه السلام پر دغه خلکو تقسیم کړلې چې دا راوتلي وو نو دوی خو ځپلي هم وه مریضان هم وه زخمیان هم وه دا ګټه چې په دا تجارت کې وسو هغه هم دوی ته ورله راورکړل ول دا ګټه واخلي هغه ځای سره اصلي اړه لري دلته په دې ځای کې چې په دا صورت کې پروت دی په لوح محفوظ کې هم پروت دی هغه دغه ځای د جهاد په مسله کې چې مخکې شروع ده چې تاکید د دغه ځای په وکړي چې په جهاد کې به سستي مه کوئ ترجمې ته به ستاسو متوجه سي الله پاک فرمایي ولا تهنوا تاسې وهن و سستي مه کوئ همت مه بایلئ غیرت مه بایلئ په څه شي کې فی ابتغاء په طلب کې القوم د دغه قوم د کفارو هغه قوم خو اراده وکړه چې بیرته راسي په مدینه کې دغه زخمي صحابه کرام هم شهیدان کې چې ګر سره د ابد لپاره کې سخت لاس شي چې نبی علیه السلام درځینو په مدینه کې جنگ ما جوړي دورې ورسو چې جنگ ورسره وکړو دا خو نو طلب چې په قوم بیرته پیسې کېږي مال اصحاب ژوند نظر و چې د زخمونو وګرځي بیا د آیات نازل چې کمزوري مکو ولا تهینو سستی تسمکو فی ابتغاء طلب ته وای تلاش ته دی شي وای فی ابتغاء په تلاش کې القوم دغه مخالف قوم چې دغه قریش د مکی دي د کفار ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون نو که توازن څنګه په ولاړ سم که ما زخمو ته وګوره بدن می خوږیږي نو الله خو دې کې زخمیان دی خو د غیر نه دی روان خو اور لوار مسلمانان په کامیاب سره په دې کې نو زخمونه نه وکړه الله وای ان تکونوا کثیر تسیاس ای مؤمنان تعلمون تس علم احساسوي خوږ احساسوي چې زه خو خوږیږم و فانهم دی خو هم يعلمون خوږیږي کما تعلمون لکه تس چې خوږیږي دیم دغه سپور لري په خوش کې سره مساویه که تا ته زخمونه رسیدل دته رسیدل نو چې دای په خوش نه دی باندې بیرته در باندې راګرځي ته ولي په باندې الله پاک د مؤمنانو ته داسې یو جرأت ولر ورکړي چې په خوش کې مساویه است تله په یو شي تر بالای هغه شی چې شي دی داد وترجون تزخ امید لري من الله د الله د طرفه څخه ما د هغه شي لا يرجون چې دی امید نه لري کافر دا وایي چې بار دلته زمر سم خدای ما جنت اچي کوم دې مرکی غازی ما کزه مرسم شي سم دا داوی خطه نو ستا خو د روحي تقویه دا خو به جلا شي ده وزکه مؤمنان ولې پر کفار باندې ګرځي مرغشتي د دغه قوتو سره د پرغشتلي خودته د خپل ایمان د جرأت ورلره ورکی چې په کزه مرسم هم نه تاوانی کوم دې مرکی هم نه تاوانی د الله پاک ماته څونه ثوابونه راکړي او الله پر دې دنیا باندې کزه په حق باندې رواسم کامیابی الله تعالی را تراکي خو ته دغه امیدونه په زړه کې ساتي کافر څه امید لري دی برای ما تعالی حر راکی که غیرمانه که دا چه دی پا داغه لادروی تیسی وصلی دیلی کافران او دا دی ملگری پر دا شیدانو چیز مجاهدین شیدان کیجه دا تبیان وصل با حر ورکری دا پسخان دا وای دا شید نو دی خدا تمه نلری نو علاوه که زړه تراسی دا زړه در تا ضعیف دی ستا زړه پرغشتلی ستاسو چې دی پرغشتلی ولی دی خو امیدونه لري دی امیدونه نه لري نو که خوش تراسی په خوش کې سره مساوي نو ته ولی کښې نشته و ترجون تس امید لري من الله د الله د طرف د امید نو پزړی کې کیږي ما د هغه ثوابو د هغه کامیابی لا يرجون چې دی امید نه لري وکان الله علیما حکیما وکان دی الله عز وجل علیما الله خبردار دی حکیما حکمت والا دی الله چې خبردار دی څه معنی یعنی الله خود دی پزړو ستس پزړو په دواړو باندې خبر دی چې دی پزړ کې هیڅ امید نه لري چې دی اسره ورته وکي ته پزړ کې امیدونه د دې دنیا د کامیابی هم لري او علامه د غیب امداد کې اصلح خودونه ولا کدل اسوار را شول امر د ثواب او امید هم لري نو دا ستا پزړ مله خبر دی د پزړم خبر دی چې الله دا بیان درته کوي حکیما حکمت والا دی رازدان دی څه معنی پر تا در وس بالا بوج نږدې دا د یو چا تر وس بالا بوج څوک پرږي خو چې ناپوهي دا سړی په خبره پوه شو د یو شي انجام نور معلومېږي یو چا ته داسې کار وفرمایي چې د هغه پر اډو دروند دی نو خبره خلک وایي خو دا معنی چې خپله دا کار ته نه غواړي نو که دې غوښتی دلته به دې نه وکولی قوي سړی به دې مقرر کړی الله وایي نو زه خو راځان یم په واسه دې پرده مازې سره وشورېږه دا حکیمه په دغه ووایه چې څوک به نه وایي چې دا مریضانو کې امر وکړي چې درځي نو الله وایي زه په پوهېږم د هغه مریض په خدای پر کامیابي دی دې مازې ور ووځي
هغه دغه سیم سوله چې ما دې پر دغه مرزور وو چې دغه ځای کې ورته غو منځ کا پرې شول هغه مشوره ګرځه خراب سوچ بر لږ شي رشه وکړ پر هغه خو میدان کړو لاړ نو د حکیمای وای چې الله پاک چې دی عالم هم دی حکیم رازدان هم دی پر چا د سی بوج نږدې چې دی نشي وړلای په انجام الله خبر دی تر دغه ځای د آیت کریمه تفسیر خلاص دا پسې چې وس کوم رکوع شروع کیږي ان انزلنا یو دا غرکو یو بل رکوع پسې په راځي د یغه در پای پر دی رکوعګان د دې لپاره یو شان نزول دی رابط اول د بیان او بیا شان نزول رابط د ما قبل سره دی چې دا مخکې چې کوم مضمون بیان دی د جهاد دا ګرد د صریح کفارو سره و چې جهاد ته ور سره وکي پرېږدي مکه ور ووزي دا اوس چې کوم راځي منافق خو هم چې دی دا هم په د کافر سره په کفر کې نه دی شریک فقط مازی پر ځان پوښت د اسلام اوار کړی دي تر دغه یو جال ځان لاندې کړی دي نو الله واست منافق په باره کې بیان فرمایي نن د بحث خبره نه ده وتلې مخکې علني کافر دی اوس دغه خفي کافر دی د په باره کې ادا رابط د ما قبل سره چې دغه د کفارو بحث کوي روان دي شان نزول حکیم الامت رحمه الله د ترمذی او د حاکم په روایت باندې نقل کړی دی په دغه مداد اول چې الته روح البیان کې تفسیر تبری په حواله د نومان نو کې بدل قصه یو قصه ده دلته چې کوم نومان دی هغه ده چې وسړی بشیر نومې دی بني ابيرق د دې قبيله دغه بشیر د په د انصارو کې منافق چې دلته دی اوسېدل د اسلام نه درلود قبيله د بني ابيرق د قبيله ولکه مش په پښتون کې وای د په پرزو قبيله د بارغزو د عجزو دغه د دې په شی په د عربو کې دا بشیر را ولار سالته پر روح بیان کې چې دی وای دا سړی چې عمه بن ابيرق نومې دی دا د ترمذی روایت چې حکیم المت نقل کړی دی چې انومه بشیر و د ابيرق د قبیله څخه دا د نومانو اختلاف الته معنوي تاثیر نشي په نوم کې خو تاریخي مسله ده یو پلانې نومې دی بل پلانې نومې دی خو سړی یو سړی دی رفاعه بل صحابي دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رفاعه د کور ورسره کې غلط اچرالی سره چوار کې الته هغه یو بنی درلودل په خوا به دا وړ خلک په بنی کې اچول بنی لکه د بزی څخه خلک غړي کې وژان جوړي بنی هم دغه سی لوښ دي چمړي سره جوړیش په دې کې وړه ما چې ولې دي په دې کې زغره او اسلحه هم پرته ا دې چوار لی برای هغه بنی راپورته کړ چې اسلحه هم پکې کې د وړه هم دي دواړه غنیمت اوبله په شاک د دنو پام نسته د بنی په کونه کې نیک سورې هغه وړه کرا تو یې جوړاړي بر خپل کوړ انو په هغه روایت کې به راځي چې بشیر بره په دغه شپکله چې کوړه ولاړی وي چې سودا سوچ دا توراسه بل ځای کې شیر ده ولاړی الته به یو سړی نومې دی هغه زید ابن سمین يهودي دا هغه روح البیان د روایت مطابق الته بره هغه تاسو ما یو شی دی امانت کې شیر دی بیا زه څور ورځ بعد راځم ادا دي سار په عراق شي نستی چې راکښ نستی بنې نسته کورم سره سوي دي هغه خو د سې د وړو خپل څه واخستي چې ورلی سیده د بشیر وکورته ودره دروازه چې روټ کول شراوتی برز ما بنې کې وړو صلاح او تاغلا کړی دول کوم دی غول د پاتې ته وګوره د بارخونو الته ور بره لازم پاجه کرسوي دی بره د وړو کې یوړ د اوغه کورته ودره ولا غیر او سې چغال هغه خپل خدا کوم خود در راوړه ما شامل راپټه کما شول د ددن خدا مشبره دلته جنجال سره جوړ د پر يهودي توانی دغه چې عامه د هغه روایت مطابق د روح البیان ژغه او هغه قسم اخلي يهودي دي منکر دي چې معنی ته وړي او د ترمذی د روایت مطابق دغه بشیر بن ابيرق د منافق ویل چې زنه پر دې باندې جنجال جوړ شو رفاعه چې دغه خلاص وي خو رفاعه ورته را لبرادت د خپل ودره رفاعه بر خپل وراره درلودي قطاده نومې دي بر تولار سو نبی علی السلام د ازمش حال وای چې زموږ کوړه ما شام غل را لبدلې دي دا بنې کې وړو اسلحه و وړې د پلم ورته درولې دي وزمړ نه منی نه راکې نبی علی السلام ته د دې تحقیق کومه قطاده ولاري خپل اکاتی ولا چاغور زه به تحقیق کومه نو خبره خبره خود شک وتلې ده لیکن داغه د ایمان قوی د رفاعه بر خدای خپل ول چې ښکار کې فسیله کې بنې فسیله کې اسلحه فسیله کې کار کیږي برک شي لستی بهغه قطاده بیر ترالی دالته د نبی علی السلام مجلس ته براتی خدای د رفاعه ورارتي هغه غل چې دغه د خپل قبيله خپل راوغشتل بر په ماپسې دغله تور تړلې دي مش کوم ډیره د عزت قبيله یو نو دا مسلمانان یو دا پر مشتاوانیږي دا کار د دې په څه چل کو د قوم د مشران غټان ملکان سره راټول سول یو اسیر نمیږي داغه په کور کې ماشام مشوره سره وکړه چې د دې وسبن تړي د پغلا کې د گرفتار دی او زموږ د ګرد قوم جوړه پغړی کیږي موږ د مسلمانانو د صحابیت دعوا کو برای لاره دا بداسي وکړو
اسیر چې ولته په خپل میتم د قوم مشر پر کوټه دی مشورې کیږي پلانې خان اکادي لکه زموږ د مطابق وایم اج پلانې حساب دي دغه څو نفر به سره روان شو وربس نبی علی السلام ته وای قسمونه به واخلو چې په والا کده وړي د ولته بم قسم واخلي موږ په خدای کې وړي د کار چې دی کارګر د پجې چا کې دی چې د دې لاس پر نیولې دي هغه لبید نومې دي بارې لبید غلا کړی لبید بل سره دی مسلمان پر هغه لاس ته کاکي دغه روایت مطابق د ترمذی او حکیم الامت چې وای دغه بل روایت مطابق زید بن سمینه متهم کی خدا ما زنو منج اخر خبره پر لبید لاس ونی رااله د نبی علی السلام حضور ته برای ورته ویل چې دا غسړي باندې خلکو د غلا تور تړلې دي چې ما باندې غلا کړې دا وړه پکې کېږي دیم قسم اخلي مشګر د نه واچ راغلي په خدای کې کړې دي انو رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر قطعه دم دلته حاضر مخره واړه برای سړي به شهیدان پر یو چا لاس نه نیسي دا کار مغلط نو نبی علیہ السلام خو په ظاهر د دې هغه مروي د خلکو جوړو کې وکتل جامع کې وکتل چې د اسلام دعوه کې نو قطاده لږنو کې بار پریشان است پیغمبر مخ پر اور برل ګوري مسلمانان زیروي نه کې پنه کې باندې جلاس پر جوړي شهیدان تم نه لري قطاده ولاري رفاعتي ول خپل اکاته برای ول چې نبی علیہ السلام مشترک نه کې خلک زیروي دا کار سړی نه کوي ګوره د اوغو ملګری خنه نه د کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقط مخه د تورور د سن چې ملامت یې ورکړي بار دغه آیاتونه چې دا اوس موږ وایو تر هغه ځای پر دغه د بیان نازل شو الله پاک په حکم ورته وشول چې غلب له ولا کدي بشیر ویلږي بنې د دې په خبر دي زغره د دې کړه اخر اعمال برآمد انسو واسړي تور کول نو په دغه کې دغه قصه راځي چې نبی علی السلام ته بل وخت بیا داسې مکه اگر چې نبی علی السلام د دې طرفداري وکړه خو نه ده کړې فقط هغه قطاده ته مخ وروړه بره سړی بیا به شهیدانو څوک نه نیسي الله پاک دغه خبر له نبی علی السلام ته ساده شان سره مناسبه ولا نبی علی السلام ته د الله څخه بخښنه وغواړه بل وخت بیا داسې مکه چې تحقیق د مسلې نه یې سوي ته یو چاته وایي چې دا وکیا مکه نو خلاصه دغه قصه ده دغه ګرد مضمون چې د دوی رکوګان راځي په دغه قصه کې اړه لري چې ورته ګوري الله پاک څنګه فرمایي ان بشک مر انزلنا مر نازل کړی دی الیک وتات ای محمد الکتاب دغه کتاب چې د قران بالحق په داس حال کې منازل کړی چې د متلبس په حق او پرشتیا دی یو خبره درواغ نه ده چې اره خبره کې د حقیقت سره برابر په قران کې خطا سچ د قران کې یاره په جزه کې الله خطا وتلیو دا راسي چې دا رقم وس خلک دغه سی وای چې قران کې باید اصلاحات وسی اصلاحات خدای چا په قران کې کیږي چې خطا لري نو الله خو علیم او حکیم ذات دا خطا نه لري الله نبی علی السلام ټول ته ما دا کتاب نازل کړ دی بالحق په داس حال کې چې متلبس په حق سره دی درشته سره دی یو خبره غلطه نه او د څه د پاره در نازل شوی دی لتحکم چې حکم وکي بین الناس فما بینس کې دخل چې حکم وکي په مابینس کې د خلکو دا چې وسه سره دا واده یو قبیله د چا ده د بشیر بن ابیرخ داګر د قبیله ده بل د رفاعه او د قتاده چې دغه غلا شوی ده او لاس پر چا وسمنځل سوی دی لاس پر لبید باندې چې غلا خو لبید کړي ده لبید خو کوي په ځان کې یعنی چې ما غلا کله کړي او جزوی مر اده ګورو په درواغ شي اجازه کړ نو قران خو دغه د فاروش ته حکم وکي بین الناس په مابینس کې د خلکو سره کا بما پر هغه رقم حکم او فیصله وکي اراچ د شول دي کوته ته الله پاک چې الله څنګه د شول دي الله دغه خبره شول او چې غل دغه بشیر دی لبید غل نه دی د رفاعه خو الله سوي دغه ما اکر څوک شي راځي کوي اخر خو هغه دی اوس پټه خلک شي نستي ژغ نه کوي نو الله چې تاسو څنګه وشوله ته به هغه حکم کوي مالویت څنګه شوله چې غل بشیر دی ولا تكن تمکر للخائنین د خائنانو د پاره خصیمن جواب دی خصیم هغه چاته ول کیږي چې د یو چا د طرفه څخه طرفداري کوي جوابونه وایي د مثال په تور پر ما باندې څوک ته همت لري ته قسمونه اخلي جواب دی چې یا دا رقم نه ده نو پر بشیر باندې د غلا لاس پر ولسوي دي چې غلا خو بشیر کړی ده قوم یې ګرځي راغلي دي برای دنه د کړي قسمونه اخلي خدا ګرځي خاینان دي بسر د خاین چې پاش کی هغه خاین دي خلک بیا دا نه وای چې د خاین چې پاکي منګرده ته بد شسړي نمور کوي الله پاک پر ګرځي د خاینانو نوم چې شو کې د نور خلک مسلمانان دي د بشیر سره چې راغلي خو فقط قومي خبره ده قومي په مخه خاصه نه الله ورګرد خاینان است مسلمانان میاس ګوره په خاینانو تعبیر وکي ولا تكن تمکر للخائنین دغه خاینانو د پاره چې بشیر په خپل غل قوم همکار دي پرده پر غوړي پټي خصیمن دغه د طرفه څخه جواب دی مګرځه د دوی طرفدار مګرځه چې د رفاعه او وراره قطاده ته جوړ مخکې پر راوړه چې ناکي دا وی کوي پر خلک باندې شهیدان نه لري دغه واکي یو نوع خصومت کنه پیغمبر علیه السلام خصومت نه دی کړی چې پر غو باندې پیسره او چې دې حق نه لري
دا فیصله کړې ده نه فقط ول سړی د شهیدان پیدا کی بیا دعوا کوي دغه قدر چې لا د الله پاک وایي چې هغه دې پسې استغفار ورته چې سبا استغفار کوي د دې طرفداري مه کوه واستغفر الله واستغفر ته طلب د مغفرت وکړه الله د الله څخه پیغمبر ګناه کړی ده د استغفار امر خو نبی علیه السلام ته دی خو دغه کار چې خلاف الاولاد دی چې د حقیقت تر معلومولو د مخه تماز پر د مخ وجر اړو شهیدان بجرا وستل نه کده واجب ولیکول نو وايي حسنات الابرار سیئات المقربین ابرار خلق چې الله پاک ته ډیر نږدې دي هغه چې نیکی لږ وکیل د سید لکه د بل سړي ګناه په ګناه سره ملامتیږي د نیکی کم او په ملامتیږي چې تاسو د دونو دوستی دا واکه د نیکی ولې دونه لږ دا کار دی ولې دونه لږ دی نو په دغه سي ګناه خو نبی علی السلام نه د کړي مغفرت خو د ګناه د پاره غوښته کیږي خو دغه یو لږ نو کوي ګویا خلاف الاولا کار دی نو الله پاک ته به بخښنه غواړي زما څخه واستغفر ته طلب د مغفرت وک الله د الله څخه په کار کې چې دا قطاده ته دغه قدر لا ولي ویلنو ان الله كان غفورا رحيما نو طلب د مغفرت ولې د الله څخه خو ورسره د قطاده څخه معافي وړه چې ما ته نو هغه ګرامه نه ده کړې الله پاک په نو زغه پورې مغفرت چا په لاس کې نه دي د قطاده او د قوم ان الله بشک الله کان دی غفورا بخښونکی د ګناهو رحیما رحمت کوونکی مهرباني کوونکی په نعمتو سره چې بخښ هم کوي نعمتونو مخلوق توکي نو ته د الله څخه مغفرت وغواړه په دغه خلاف الاولا کار کې چې وسونه ولا تجادل عن الذين بیا خبر تراوګرځي چې د دې طرفداري بنکه ولا تجادل تجواب دې مکوه طرفداري مکوه عن الذين ذا هغه کسانو څخه یختانون چې دې ګرد خیانت کوي انفسهم د خپل ځانو سره نو دا د بشیر قوم چې د بني ابیرق دي د خپل ځانو سره خیانت کم دي چې کوي خو چې د اوغه بل مؤمن سره کوي چې هغه لبد دی خودی لبیت په خلو ورکی وس په غلا کې هغه په ډمبلار څنګه خور کوي په شي خبر نه دی ورپری وی چې غلا د کړه بشیر ځنی خلاصي نو چې د لبید سره خیانت کوي هغه به ګناه دي چې نه دي کوي کې د ځان سره کوي خو د دې خیانت چې د بل سره کوي په ګناه څوک نه ولکېږي خدای سړی نه ولکېږي دا خائن نه ولکېږي کله اس په خبره پوسوس لکه سړی چې یو چاته تاوان رسي په ظاهر کې هغه ته تاوان ورسو په معنا کې ځان ته ورسو خو دې خونه دي چې بل اخرت نستی حساب رسو خو حساب ستنو نو غلط خدای راټینګي بار ځان تاوان کې نه کې په دغه الله پاک وایي چې دې ځان ته د ځان سره ګواکې خیانت وکي کنه په ظاهر د ځان سره خیانت کړی په ظاهر خو خپل ځانم خلاصي بشیرم خلاصي خپل قوم شملا ورلوړي چې موږ غلا نه د کړي لبیت په ډام کې ورکی ظاهر خیانت ته لبیت سره دی مګاله او د ځان سره وکینو ولا تجادل طرفداري مکه عن الذين دغه کسانو د طرفه یختانون چې دی خیانت کوي تاوان رسی انفسهم مخفل ځانو ته خپل ځان د اخرت په ډام ورکی په دوزخ ورکی ان الله لا يحب بشک الله پاک لا يحب محبت نکی من د هغه چا سره کانه چاغي خوانا ډیر خائن اشیمن ګناکار علاوه چې زه د خائن او د ګناکار سره محبت نکوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د طرفداري مکو کی ولي کېده د طرفداري چې دا قوم خلاصيه او ابل توته بیا شهیدان راول لبد دي متهم کړی دي ادینه لاسې پر پرور دي چې دا غلط دي خوان غټ خائن ته ویل کیږي یو خائن دی یو خوان دی غټ خائن د جسد بداته وهم خلق نکي چې الله خو ویلي چې زه خو غټ خائن نه خوښم زه خو کښنی خائن ما خو خوښي یا دا په دې خاطر چې دغه سړی په غټ خائن معرفي سنو الله دا نوم یاد کی الله غټ خائنان نه خوښي چې دا غټ خائن دی دا څوک د خپل بشیر او د قوم دا په غټ خائنانو کې رااله کښنی خې هم نه دی خوښ نه دی خوښ کته وادل چې غټ خائن ویات کې هغه دغه د پاره چې دای خلک وپیژني دا غټ خائن دی د غټ خائن مې په دغه یاد کی کنه د سینه معنی چې د الله کښنی خائنان خوښ چې غټان نه دي خوښ الله پاک په سیاغه د دې خیانت بیان نشدي کوي چې یستخفون دوی پټي څوک د خیانت خپل من الناس د خلکو څخه د یستخفون د من الناس ترمن دغه تقدیر ما ور سره کښې شو چې یعنی خیانت هو یستخفون دی پټي چې پټي خپل خیانت پټي من الناس د خلکو څخه اوس براوي خلک بوای چې یار دا خدای شقوم دا د بني ابیرق خلک دا اوس دا غلا دا پرتاوان سول دا څنګه بد خلک جنو د تهمت د خیانت څخه ځان خلاصي چې خلکو ته د خلکو پر چمن رون مخي سپین مخي چې مخي نه تو علاوه نو خو ماته سپین مخي وک ته خلکو ته سپین مخي کې یستخفون دی پټي خیانت خپل من الناس د خلکو څخه یا خلاصه د چې یستخفون دی شرمیږي من الناس د خلکو څخه غلا پر ځان نه تاواني ولا یستخفون او دی پټوالي د خپل خیانت نه کوي من الله د الله څخه خدای الله څخه شرمیږي د الله څخه خپل خیانتونه پټ کپټول څه معنی مې کوه باره به نه لري دغه وک
و په داس حال کې چې هو د الله معهم د دې سره ملګری دی څه وخت هر وخت ملګری دي خو اذ هغه وخت بیا خاص یو بیتونه چې د شپې مشورې کوله ما د هغه شی مشورې کوله لا يرضى چې الله نه خوشي من القول د قول څخه دی خو د اوغه اسیر کړه چې د بنو ابيرق د قوم یو ملک را کم چې پر کوټه به مشورې کوي خو دغه په کور کې ماشام دي سره کښینسته برل مسله خدای را کم پیښه ده د قوم جره خره کیږي درځي چې سار نبی عليه السلام ته ګرځ ورس پډاله ورته کښین چې پر موږ نه کې تور تړ سوی دی بشیر ولا کغلا کړي بارا بدای را اخلاص کو پر لبید به تاوان کداغه مشوره دی پټه د شپې کړو الله را ښکارا کړ چې نبی عليه السلام ټول د شپې لدی شورا سره کړی ده د شپې مجلسونه کړي ته په خبر نه الله یې ز په هغه شپه کې مست سره در سره ومه لکه نور وخت چې در سره یم نو زما څه حیا نه کوي د خلکو څه حیا کوي خو زه در سره وم چې استغلا کوله د درواغو مجلس چې مسله جوړه خو دغه کې در سره وم دی خو مشوره پر کم کار کو چې نبی عليه السلام ته به دغه خبري وو الا اما لا يرضى من القول هغه چې الله نه خوشي د قول دغه خبري سره جوړ کړي چې قسمونه به واخلو چې ولا که دغلا کړي الله دغه د شپې دي سره جوړ کړي الله زور سره نو خو ما څه حیا وکي وكان الله بما يعملون محيطا وكان دي الله على عز وجل بما فاغر طول کارو يعملون چې دی عمل کې نه وای زده شپه مشوره ار کار چې دی کې الله پاک پر دی باندې محیطن را څرخېدلی را چار پیر دغه ټول کې لکه اوس پر مشتي را چار پیر دی د جوال پر موږ ګورځو احاطه کړی یا د ټول مسجد دایره چې د پر جیب غبل جوال احاطه کړی ده یا د سری په جیب کې شی د جیب پر د احاطه کړی ده یا په لاس کې شی ونسي د لاس پر د احاطه کړی ده دا رقم شموټه کې راشي باندې الله وای زب د ټول خلکو چې ارڅ کوي پر ټول محیط ما تر علم ولا کو بس چې دې په دغه ځای له الله نو خبر پټ میځنی کیر احاطه مو ذکر الله وای زب پر ارڅ چې کوي پر ټول کارو دغه سره محیط ما تر علم نسی وتلی چې محیط پر څرخه دلایم زما تر علم کې شی دی و بس بارا بونه موږ په پلان شي خو الله لا نه دی خبر الله هغه خبره غلطه ده کله شپې مشورې کوي کله ورځې کوي ارڅ عمل چې کوي د خیانت الله وای زه په خبرم نو د دې په عمل خو الله وای زه خبرم پیغمبر ته وای ته د دې طرفداري د دوی د طرفه څخه مجادله او مخاصمه دا ګسره مکو وکانه دی الله الا بما فاغ کارو يعملون چې دی عمل کی محیطا الا پاک احاطه کوون کی دی د علم په لحاظ باندې پر دی ټول احاطه کړی ده په خبر دی نو دا مضمون خدای غس روان دي کرا راځي فساد سس په نظر کې ونی ورسول چې غلط څوک دی بشیر قوم څوک دی بني ابيرق او دا غلا چې د کړی د چا څخه کړی د رفاعه او د قتاده څخه کړی د رفاعه او قتاده ایو اکادی بل وراره دي اوغه د کور غلا شوی لاس پر چا منځي لاس پر لبید باندې منځي هغه خو نه خبر دی چې غلا ده کړی او قوم د بشیر ملاتړ کوي چې راځي چې په قسمو اخلاص کو د شپې مشوره کړی ده چې بیا د قوم جره خریل کیږي الله دا ګرځ آیاتونه نازل کړو ولی رفاعه التصبر وکي چې نبی علی السلام قتاده ته ویل برل به شهیدان نو سړی دا وین نه کوي هغه برل بس نبی علی السلام زموږ غاور ونه کوي الله کې پرېږده کنه نبی علی السلام خدای نه منه چې د غور جواب ورکړي چې زینه کو ول تحقیق به وکړو د ټول به شهیدانو داوا مکو الله دغه آیاتونه نازل کړه تدبیر وکړو غانې په دغه مضمون کې بیا را به ضرورت نور نه لري واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین